دا خو اسانه خبره ده، د خیر کار دی. دا به زه سهار سهار له ده سره ووینم. بس دا کار راله وکړه، کور د ودان څه تکلیف به ما پی، بس ورور دغه د مسلمانۍ د پښتنولۍ د انسانیت کار دی. بس دا کار راله کوې. وایي کار دی بېغمه سه لکه څه وشي. چا که ده ډېر ناچوړۍ نه کولې بېغمه سه. بس وګای ته که ناچوړۍ کولې هغه ځای ته نو بیا ته سم که ورور زه تیار یم. زه تیار یم. بس کور د ودان څه ته به خپل روزګار لرې، ژوند به کوې، ما ته د ډېر انتظار وکړي. بس زه دسه ځمه، بس ته خپل کارونه وکړه. الله پاک د په ژوند کې برکت واچو. رب د ژوندی لره. ورځه ورځه ته دواړه ته زما خوا بده. اوس خو نو خدای رسۍ په لاس راکړه، په خیر ته به مو سترګې اوس وخېږي. دا صرف څو ورځې انتظار. اوس شکر دی الحمدلله. الله دا نشته وروره ضیاءالدینه، زه خو رالم د دې لپاره رالم تا او د محمد خان د چې جنجال سره کړی. نو محمد خان بیا زه پرون ویلدم او ما ته یې وویل ته به اوس یې او ده ته به ویې چې وروره په کلیوالي کې دا سره راځي جنجال او کام به سره اړېږي. نو ما ویل دا خو اسانه خبره ده، دوی خو وروره د بدې بیزاره سړی دی، تا څه مور یاد کړي. محمد خان خو درته معلوم دي جنجالي سړی دی، هغه پښتانه څرنګه یې لکه ابا دغې تباه. نو دی هم لکه زوی چې څنګه جنجال کړی دی پلار یې نو غین تا ته معلوم دی دغې جنجالي دی. نو دا یو تر ګودره به سره کوو. شریف وروره ستا یو کور ودان شي ته رالې او زموږ په مایبان کې وګرځېدې او دا خامخا راځي په کلي ارګرد کې. نو وروره چې څه رقم تا جوړه کړله زموږ خوښه ده، دا خامخا راځي په ژوند کې. نو ستا موږ ډېر شکریا ادا کوو ته رالې. بس څه طرح ته جوړې هغه چمن شي. بس کور یې ودان وروره، دا یې کور ودان چې زما خبره ده ومنله. په زه به په دوی سره راوګریم انشاءالله یو ورځ به سره وټاکو. صحیح دی؟ صحیح دی. اوس ځو بازار ته وروځو، ځو چای پیاله به ورسره وکړو، بس بیا به ته پر خپله لاړې زه ور خپل لاړ ځم. یا کور یې ودان یا ته چای راسره وکړه یاره. بس دوی بل ژوند به سره مهرباني. دا خبره ده ومنله کور یې ودان. وعلیکم السلام. په خیر محمد خانه ښه یې؟ ته څنګه یې ورور جوړې؟ وروره تاسې کوم کار په لاس راکړی وي هغه خو مې ویل دی سهار. هو بازار کې مې ویل دی بیا مې دی سایډ ته کوي. هو هغوی ډېر پکې اکرتا کوي. دی برغزو یې ویل اوس زما یې سر رامات کړی دی زما د زوی لا پور لا دار. دوی تازه ګټه فیصله نه کوم چې زما د زوی فرارونه لیانۍ جوړ ته بیا را روان یې نو دوی بیا فیصلې غواړي. دا نشي سره کېدلی. ښه هو ډېر تود وایي ما ځکه به ووینې یووالې ما په خیال چې سر ماتېده غواړي. یووالې لا سر ماتېده غواړي. ولې نو دوی به ستا سر در ماتوي ته به بیا دغه بیا ور ماتوې. فلحاله وایي ګرم. نو ما ویل وروره پورونه نو خلک کوچنیانو نه اخې ډول نن نو بې پوره ښېګشه نه کوم. بهرحال ډېر ګرم وایي. ما ویل څو ورځې به یې لکو فیصله مو له ځان سره وکړه. څو ورځې به یې لکو چې لږې غاړې ووایي بیا به بیا یې ور څو ورځې یې لکو ښه دی. هو لږ به ټنډه شي. بس نو سمه ده تا لیدلی دی ورور دا زما ګی به تر ځایه ته رسوې. یا بس ته بېغمه سې ته خالي دا ګی ما ته رایله کړه بیا بل چا ته په مابین کې مه ورکوه ځکه خلک نن سبا د چا په مابین کې خیر نه غواړي خالي شرونه غواړي. سمه ده سید ټیک ډېره مهرباني کور ودان. سید سلام علیکم. سمه ټیک. که پر تخت یې که پر ګنده تر بچې د دنیا ژونده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ ضیاءالدین اکا څنګه یې؟ بخیر شه. سلامت یې؟ شکر دی کراري ده. ضیاءالدین اکا ته په کار هم لګیا یې؟ ته لږ به د له کاره وباسم ته شاتکی راسه لږ کښېن. سره کښېنم کښېنه. صفا ځای دی نه ځو هغه ځای یا نه غواړې به دلته کښېنو. الله وایي وروره ما خو کوم زوی مې ملامتیا کړې ده هغې شپې نه در راغلی یم.
تر دغه مو دا بهتره ونیسه په مابین کې خل ګرځه ای راسه هغه لاړ شه ای راسه بیا ټیم واخله بیا ټیم ورکړه. بس ما ویل زما زوی ملامت شوی دی لکه زه چې ملامت یم در راغلی په دغه شي باندې یم وروره چې ته په چیش خوشحاله کېږې زه په هغه درته تیار یم. په عجزي در راغلی یم په مسلماني در راغلی یم په صداقت در راغلی یم په کلیوالي در راغلی یم چې ته په چیش خوشحاله کېږې و هغه ته ورور تیار. وروره دا خو موږ سره کلی یو سره یوه ماله یو خامخا به کوچنیان سره نښلي جنجالونه به سره راځي نو باید چې سړی ګی و بیوان ته نه وباسي. او مثال زما زوی نو چې په دغه پیدای نو امپیتري بیا په کلي په زوره نه لګوله نو ستا زوی ګرڅه پر لوی هم دی خامخا به د سویږي خو یو مشکل هم نه دی نو پښتانه له چې څوک ورلی او په دغه کې زیاته نه پورته نه درسه دغه ستا دغه قدمونه پر ما ډي دي بس هغه و ما ته را رسېدلي دي بس زه چې په دا قدمونه نه سوم خوشحاله په دا پور نه خوشحاله کړم. جاولدین اکا زه اوس خالي دغه ګایله رالم چې زه له تا سره وګایږم پر دا مجلس باندې وروره زه د وپور ته تیار یم زه د وکور ته تیار یم زه تا په دغه ګای نه لکم زه دلته رالم بس ته زه نو زه ستا له پوره خلاص وم زه ماښام کور ته درځم سره له کسانو سره له زویه پور ته ږدم وروره. یو وروره بس دا زما کور دی یو مشکل هم نشته بس و ما ته هر څه را رسېدلي دي د یم دونې نه دی خوشتیا چې پر اسپتالو دي سر به یو دوه درې څلور ټکه مات په ده کې نه کور شته نه پور شته بس هر څه ما را رسېدلي دي ما له پوره خلاص یم. جاولدین اکا کور د ودان شه کلیوالي د کږي دغه رنګ لکه دا ته شي خبرې کوې ما هغه درېیم ته وویل دی چې د راغلی و شریف ته هغه چې رالی ما تېږه سره دوی خبرې راته کولې ول جاولدین اکا پور غوښتی دا رنګه خوابت دی وی هغه نو دغه رنګه وی ما ویل جاولدین اکا خو ډېر ښه سړی دی شریفه سړی دی جاولدین اکا خبرې دغه نه دي بس اخر به دغه کسه مجبور اوسم په خپله را روان زما چې څنګه په دماغ کې خبره وله څنګه مې جوړه کړې هغه رنګه وسوه ستا یې کور ودان. یو ورور هغه ته ما یو څه هم نه دي ویلي هغه بیا په مابین کې خپله غزل شروع کړي د خپل نمبر کې بړاویي یو څه هم نه دي ټول نه مه د پور د ټول نه مه د دار د ټول ما څه تا جوړه کړله برغچه زما قبوله ده تا بیا خپل نمبر کې بړاوي ما یو ټک هم نه دی ورته ویلی دغه راز خالي. بس اوس هغه بیا څه ویل